سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر غني د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره وکتل. د ولسمشر ویان صدیقي وایي چې دواړو په دغه کتنه کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا خبرې وکړې. استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکي وګړي چې له دوی سره بندیان ول شهیدان او 2 تنو نورو سره یې ناوړه چلند کړی دی. له همدې امله د استرالیا د پوځ مشر له افغانانو بخښنه هم غوښتې ده. په دوحه کې د حکومت او وسلوالو طالبانو مذاکراتي پلاو د خبرو په طرز العمل او اصولو توافق کړی دی. سرچینې وایي د دوحې هوکړه د بین الافغاني خبرو لپاره د اساس په توګه منل شوې ده. د تورخم ګمرک کې 80 کارکوونکي د فساد په تور نیول شوي دي. یو باوري سرچینې ویلي دغه کسان د فساد ضد ځانګړې ډلې د ننګرهار تورخم ښارګوټي کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیولي دي. او کندوز کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله 2 ملکي وګړي شهیدان او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د هوان دغه مرمۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو له لوري توغول شوې.